الحمد لمن له البقاء والقدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. قدرمند و محترم درنو اوریدونکو، نن به پر هغو وعیدونو باندې خبره وکړو چې د زکات د منکرینو په باره کې الله جل جلاله فرمایلی دي او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د کوم عذابونو او د کوم وعیدونو خبرداري ورکړې ده، او د هغه حکم په باره کې به خبره وکړو چې د زکات منکر وي چې فقهای کرامو د هغې په باره کې څه لیکلي دي. معززو قرآن عظیم الشان کی الله جل جلاله فرمای فسورة التوبه کی آیاتنا راضی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. او هغه کسان چې سره او سپین زر خزانه کوي او فټوي او د الله جل جلاله په لار کښې نه ورکوي، دوی د خپلو مالونو زکات نه ادا کوي. نو ای محمد صلی الله علیه وسلم ته خبرداری ورکا دغو کسانو ته په سخت او عذاب سره د هغه ورځې چې د دغو خلکو به خپل مالونه په اور سره سره سي او دوی به جمع کړي وي، د دوی تندي بغلونه او ملاوي به د دوی په دغو مالونو باندې داغل کیږي او و به داغل سي او دوی ته به وویل سي دا هغه مالونه دي چې تاسو د خپلو ځانونو سره جمع کړي وه، نو اوس وسکئ خوند او دغه سخت عذابونه د دې خپل مال دغه خوند وسکئ چې تاسې جمع کړی وو او تاسې زکات نه ادا کوئ. دا د هغو خلکو دپاره سخت وعید دی چې الله جل جلاله صاحبان د نصاب ګرځولی وي، خو بیا هم دوی په مړو سترګو باندې وي او د الله جل جلاله دغه امر نه پرځای کوي او د خپل مال څخه زکات نه ادا کوي. دومره سخت عذابونه، دومره سخت وعیدونه، دا څه اسانه خبره نه ده. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هغه مبارک فرمایلی دي په سنن نسائی شریف کې حدیث راځي، کوم کس چې د خپل مال زکات نه ورکوي نو د قیامت په ورځ به د دغه مال د دغه کومه دنیا چې جمع کړې ده دا به د یو مار په شکل کې سي. په بخاري شریف کې هم دا روایت راځي من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته
چې الله تعالی کوم چاته مال ورکړی وي او دی زکات نه ادا کوي. مثل له ماله یوم القیامة شجاعا اقرع. نو د قیامت په ورځ به دا مال د مار په صورت کې مجسم سي او د هغه به پک سر وي او 2 زهرجن نیشونه به لري. یطوقه یوم القیامه. او دغه سړي په غاړه کې به ورتاو سي د توق په شان باندې، د په غاړه کې به ورته ګرځېدلی وي او خولې به ورباندې لګوي او دا به ورته وایي انا مالک انا کنزک، زه ستا مال یم، زه ستا خزانه یم، زه هغه څه یم چې تا جمع کولم. معززو دا څه اسانه خبره نه ده چې د قیامت په ورځ باندې پک مار او سخت زهرجن نیشونه ولري او ستا پر غاړه راتاو سوی وي، ستا د خولې په کنجانو باندې خولې در لګوي او خوري دي او دا درته وایي د قیامت په سخته ورځ باندې زه ستا مال یم، زه ستا خزانه یم او چیچي به یې. نو معززو دا چې انسان سوچ وکړي دا څه ساده خبره نه ده. د مار خوړل د قیامت په دې سخته ورځ کې چې په غاړه کې دې تاو سوی وي، دا په هیڅ صورت باندې څوک نسي زغملی. او بل روایت کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي مانع الزکات یوم القیامة فی النار. هغه څوک چې زکات نه ادا کوي د قیامت په ورځ به هغه د جهنم په اور کې وي، هغه به په دوزخ کې وي. او بل دا چې امام بیهقی رحمت الله تعالی علیه په دلایل النبوه کې یو روایت راخیستی دی چې کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته د معراج په شپه باندې یو قوم وښودل شو چې دغه قوم د مخ او شا طرفونه هغه صرف پټ و، نور بدنونه یې لوڅ وه. دغه قوم د چارپایانو په څیر باندې خورک کاوه او خورک یې څه شي و؟ خورک یې زوي او ترخې اوبه، د هغې ترخې او د زقوم د زهرجنې درختې وې، هغه یې خورک و. او همدا ډول د دوزخ ګرمې او تودې ډبرې ورکول کېدې، هغه یې خورک و، هغه به یې خوړلې. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دې قوم ته حیران شو چې دا څنګه به په سخت عذاب باندې ګرفتاره دي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د جبرائیل امین علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې دا کوم کسان دي، دا په کوم عذاب باندې، په کوم داسې کار باندې چې هغه دوی کړی وي عذاب ورکول کیږي. جبرائیل امین علیه السلام رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وایي دا هغه کسان دي چې په دنیا کې زکات نه ورکاوه، پر دوی باندې ظلم نه دی سوی، دې کسانو پر خپلو ځانونو باندې خپله ظلم کړی دی، ځکه چې دوی مالونه جمع کول زکات یې نه ورکوي، نو هم دغه عذاب ورسره شایي چې د دوی خورک به د هغې زهرجنې د زقوم د درختې وي او د جهنم ګرمې ډبرې او ګرمې اوبه به یې خورک. او په بل روایت کې راځي ده سنن ترمذی شریف ابواب الزکات کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو ورځ د 2 ښځو په لاسونو باندې د سرو زرو بنګړي ولیدل چې د هغې په لاس کې وه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دغې 2 ښځو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو د دغه بنګړو زکات ادا کړی دی، د دې زکات تاسې ورکوئ که یا؟ هغه ښځو ورته وویل چې زکات یې موږ نه دی ادا کړی یا زکات مو نه دی ورکړی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وایي
آیا ستاسې خوښه ده چې د دغه بنګړو په بدل کې تاسې ته د قیامت په ورځ باندې د اور بنګړي در په برخه سي، د اور بنګړي در په لاس کړل سي؟ هغوی وویل یا دا خو مو بالکل نه د خوښه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو موږ کوم داسې عمل وکړو چې د قیامت په ورځ باندې زموږ په لاسو کې د اور بنګړي نه وي؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وایي تاسې د دغه بنګړو زکات ادا کړئ. په بل روایت کې راځي د مسند احمد، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه مبارک وفرمایل اول هغه 3 کسان چې الله جل جلاله یې دوزخ ته داخلوي هغه څوک دي؟ یو ظالم امیر دی چې پر چا باندې دی واکمن وي او دی ظلم کوي، او دوهم هغه مالک د نصاب دی، هغه د مال څښتن دی چې د حق تعالی جل جلاله چې کم امر دی هغه نه پر ځای کوي، زکات نه ادا کوي، او دریم هغه کس چې د ټولو د مخه به جهنم ته ځي، د جهنم اور ته به داخلیږي، هغه کبرجن مسکین دی. دا شان په المستدرک الکبائر کې یو حدیث شریف راځي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه مبارک فرمایلی دي د 5 شیانو په بدله کې 5 سخت عذابونه دي. صحابه کرامو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کوم شیان دي چې په بدله کې 5 سخت عذابونه دي؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي اول دا چې کوم قوم چې د وعده مخالفت شروع کی الله تعالی جل جلاله د دوی دشمن ور باندې برلاسی کی، د دوی دشمن ور باندې مسلط کړي. دویم کوم قوم چې د الله جل جلاله د حکم پرته په بل شي سره پریکړه کوي، فیصله کوي، د الله جل جلاله د قانون مخالف فیصله، مخالف حکمونه کوي، الله جل جلاله به پر دوی باندې لوړه مسکنت او خواري مسلط کړي. دریم دا چې په کومه قبیله په کوم قوم کې چې نارواوي او ګناوي عام سي او ډېر سي زیات سي په هغه قوم کې په هغه قبیله کې به مرګونه او مړینې زیات وي. قاتل و مقتول به په دې باندې خبر نه وي چې زه پر څه شي باندې ووژلم، ولې ووژلم. خو دا د الله جل جلاله سخت عذاب دی پر هغو قومیانو باندې چې د هغوی په قوم کې د هغوی په قبیله کې نارواوي او ګناوي زیاتې وي. خو دا د دوی پر خپلو ځانونو باندې خپله ظلم دی چې دوی د الله جل جلاله له امرونو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سنتو مخالفت کوي. الله تعالی به داسې عذاب ور باندې مسلط کړي چې یو بل به سره وژني، مرګونه به زیات وي، خو خبر به نه وي چې قاتل به نه وي خبر چې زه پر څه شي باندې پلانې وژنم، او مقتول به نه وي خبر چې پر څه شي باندې ووژلم. څلورم هغه قوم چې هغه په ترازو کې په تله کې کمی کوي، الله جل جلاله به پر هغې باندې قحطي او نیستي مسلطه کې، هیڅ کله به هغه مالداره نسي، نه به الله تعالی په مال کې برکت واچوي. پنځم هغه قوم چې هغه د حقدارو خلکو څخه زکات بند کې خپل زکات نه ادا کوي، الله جل جلاله به پر هغې باندې داسې عذاب مسلطه کې چې باران به ورباندې بند کړي. پر هغه قوم باندې به بیا باران نه کیږي. باران د الله جل جلاله رحمت دی، هغه قوم باندې د الله جل جلاله رحمت نه کیږي چې هغه زکات نه ورکوي، او هغه خلک چې حقدار د زکات وي، د دوی په مالونو کې حق وي،
د هغې حق نه ورکوي. او معززو داسې ډېر نور روایت هم په دې راغلي دي، علماو ورباندې ځانګړي کتابونه لیکلي دي، خو هم په دغه باندې به کفایت وکړو چې الله تعالی په هغه دنیا کې، په دې دنیا کې په قبر کې انسان ته د دې یوه امر په مخالفت کې څومره سخت وعیدونه ذکر کړي دي، څومره سخت عذابونه دي. او د زکات د نه ورکوونکي حکم چې فقهاو بیان کړی دی، الفقه الاسلامي و ادلته، هغه کې راځي په 2م جلد کې. وایي کوم قوم او کومې قبیلې چې زکات نه ورکوه او د زکات د حکم څخه یې مخ اړوئ، د اسلامي حکومت د لوري د پر هغې باندې د جنگ اعلان وسي، جهاد دې ورسره شروع سي. ځکه د زکات منکر هغه د اسلام له دایرې څخه وتلی دی، او د هغې سره باید اسلامي حکومت جهاد اعلان کړي. همداسې پیښه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د رحلت څخه وروسته د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې وسوه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا رحلت وکړي، بعضې کسان و چې هغه د زکات ورکولو ته آماده نه وه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اعلان د جنگ ورسره وکړي چې جنگ ورسره کوو، او ټول اصحابان رضی الله تعالی عنهم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغې پریکړې سره موافق سوه، او د ده رایه تایید کړه چې بالکل هغه کسان چې د زکات ورکولو ته آماده نه وي باید د هغې سره د جهاد اعلان وسي. او ټول فقها په دې باندې متفق دي چې کم څوک زکات نه ورکوي، اول خو هغه ته باید د زکات حکم بیان سي چې وسړی زکات د فرایضو څخه یو فرض دی، که بیا هم نه ادا کوي نو د هغه مرګ روا دی، هغه دې باید په اسلامي ټولنه کې د اسلام په ملک کې ژوند ونه کړي. امام نووي رحمه الله هم دغه فرمایلی دي په المجموع کې جلد 5 صفحه 344، فقه الزکات جلد اول صفحه 120، کتاب الفقه جلد اول صفحه 959. یعنی ټول فقها په دې باندې متفق دي چې هغه څوک زکات نه ادا کوي، ترې منکر وي، د هغه مرګ روا دی، د هغې سره باید د جهاد اعلان وسي. معززو د زکات په نه ورکولو کې دا سخت وعیدونه او دا د دنیا و آخرت عذابونه. نو راځئ محترمو، کم څوک چې د نصاب خاوند وي، خپل د تجارت مال ته، خپلې نقدو روپو ته، او خپل په کور کې چې کومه ګیڼه و سره زر یا سپین زر لري هغې ته حساب وکړي، کم چې زکات ورکې راځي هغه زکات ادا کړي. الله جل جلاله به یې په مال کې هم برکت واچوي، په کور کې به یې هم برکت واچوي. الله تعالی به خپل رحمت ور باندې را نازل کړي، او دی به د سخیانو په ډله کې حساب سي، او د قیامت په ورځ به دا مال د ده دپاره یوه مجسم غوندې غر وي، پر ده باندې به یې سایه کړې وي. د زکات د ورکولو متعلق موږ بیان کړی و، تقریبا 10 فواید، 10 ګټې د دنیا او آخرت موږ بیان کړي وې چې د زکات په ورکولو کې انسان لره څومره خوش قسمتي ده، څومره کامیابي د دنیا او آخرت ده. الله تعالی دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.